سلامونه، زه بدري یم. مهرباني وکړئ د واثق نظري یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ او که غواړئ زما په غږ مو لیکنه جوړه شي نو پر لینک کلیک کړئ او دا ویډیو در سره وګورئ خو هم سبسکرایب مو هیر نشي ګورئ. سلامونه. په دې ویډیو کې به تاسو ته درښایم چې څنګه کولی شو پښتو ټیکسټ د وایس په شکل جوړ کړو. نو د دې لپاره به تاسو داسې وکړئ سرچینګ کې به دلته ولیکئ پښتو ټیکسټ وایس. چې کله پښتو ټیکسټ وایس مو لیکئ دلته به تاسو ته ډېر آپشنونه راځي خو تاسې به هغه نارکیټ ډاټ کام په نوم چې کوم ویبسایټ دغه ځای به خلاصوئ. دلته تاسې راسئ، دلته دوه اوازې دي، یو د دلاور په نوم غږ ده چې هغه د نر په غږ لکه د نر اواز ده، او بل بدري هغه د نجلۍ اواز ده. دلته هر خط چې لیکئ زه ورته هم سلام څنګه یې دوستانو، سلام څنګه یې، زه غواړم چې تاسو ته د پښتو غږ جوړول در وښایم. کریټ آډیو باندې به بیا کلیک کوئ. ګورئ که چیرې غواړئ د نر په غږ کې جوړ کړئ نو دلته به راسئ دلاور به انتخاب کوئ، که غواړئ بدري په اواز کې جوړ کړئ بدري به انتخاب کړئ. کریټ آډیو باندې به کلیک کوئ. دلته تاسو لږ صبر ورته وکړئ. اپلوډینګ حالت کې د بلډینګ یور آډیو نو یور آډیو از ریډي. اوس اورو. سلام څنګه یې، زه غواړم چې تاسو ته د پښتو غږ جوړول زر وښایم. عیني دا یې جوړ کړ. نو دلته که ډاونلوډر لرئ ډاونلوډ یې کوئ، نو دا باندې کلیک کوئ نو تاسو ته به ډاونلوډ شي. مننه. یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ.